ستر ممتاز اورګزی صاحب وایي چې هغې له بل څوک د نیټ پیکیج کوي چې عکس یې 10,000 لایکونه اخلي. ګرانو کتونکو سلامونه و احترامات په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله به وئ. کتونکو دا وخت زه په اورګزو کې منځني اورګزو او لرې پرتې سیمې پلارنې ټاټوبې میرغړۍ کې موجود یم. زما تر شا دغه ځوانان کتلی شي چې دوی د اور انګار ته تودیږي په داسې حال کې چې اورګزي او په ګرده قبایلي سیمو کې ترهګري یو ځل بیا زور اخیستی دی. خو حکومت لخوا دلته د نیټ په مکمله توګه تړلی شوی دی. د خلکو ژوند د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. دغه ځوانانو سره زه چې کله دلته راغلم نو سخته ګیله یې وکړه حکومتي چارواکو نه او دې تر څنګ چې زمونږ کوم منتخب غړي دي او څه غړي خو مو په دوبۍ کې مصروف دي، هلته به کاروبار کوي، څه لاهور او کراچي کې ګرځي. د دې خلکو غم ولې وخوري. خو به هر حال مونږ بیا هم ریکویسټ کوو چې ډېر په مینه پاکستان تحریک انصاف ګوند ته دوی د عمران خان هغه کومه نظریه دی هغه ته ووټ ورکړی دی. باید چې دغه ځوانان مایوسه نه شي، بل اړخ ته لاړ نه شي او دوی لپاره چې کوم دا نیټ تړلی شوی دی زر تر زره دغه ستونزه هواره شي. زه به یوه بله یادونه درکړم چې بېګا مونږ هڅه وکړه قومي مشران تاسو ته به هغه ویډیو کې د هغوی پیکچرز ویډیو به هم ښودلی شي. مونږ بېګا کمیشنر سره کوار ډیویژن ته دغه مسله دا ستونزه وروړله، خو له بده مرغه هلته په ګیټ باندې مونږ پوجیانو ودرولو، نن یې نه پرېښودلو. هغه ستونزه مونږ په ښه ډول باندې هلته مخ په وړاندې بونتله. ما د دې ځای قومي مشرانو سره هم خبرې کېدې، د دې ځای نورو ځوانانو سره هم خبرې وشوې. کوز اورګزو کې هم نیټ تړلی شوی، بر اورګزو کې اسماعیلزي تحصیل کې. نو دا خلک ډېر خپل ژوند نه مایوسه شوي دي، دلته واورې ورېدلي دي، یو ښایسته ماحول را جوړ دی. په هر حال ژوند په ټپه ویلیار دی، مطلب ایزي پیسه کار نه کوي. یو سړی د خپل چې کوم مسافر دی، کوم خپل خپلوان دي، هغوی ته ویډیو کال نشي کولی، کال نشي کولی، او که په کال خبرې کوي نن سبا ډېر زیات پیمنټ رسي په هغه باندې. نو زه خو یم د میرې د مور سلوک پښتنو سره او بیا په خاص په ځانګړي ډول قبایلو او اورګزو سره دې بند کړلی شي. که پنجابي بچي لپاره هر څه شته نو د پښتانه بچي لپاره باید دغه سهولیات برابر کړلی شي. دلته دنګې د نیټ ټاورې خو شته، خو په هغه کې د کرنټ دغه نشته. نو زه ډیپټي کمیشنر کمانډنټ او داسې اعلی نور چارواکي ټیلیکومونیکیشن چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی ته خواست کوم چې زر ته زره دغه نیټ بحال کړي. او که تاسو څه هم کوئ هغه تاسو آسم کوئ، کولی هم شي، په ښه ډول هم کولی شي، کړي هم دي، بیا هم به کوئ. خو دا ځوانان نور مه مایوسه کوئ، دوی هم ستاسو نه امیدونه لري، د قوم وطن لپاره به څه کوي. او که دلته یو ځوان لګیا دی پېښور نه په چوټي راغلی دی، د ژمي چوټیانې شوي دي یا ریسرچ کول غواړي، نو هغه دپاره هم نیټ تړلی دی. هغه به بیا وای پای ته ځي یا به کلیې ته تګ کوي، که کلیې کې نه نو هنګو ته به ځي. نو زه یم چې څومره زر وي دغه نیټ کولاو شي او د دوی دغه ستونزې هوارې شي. اوس ما عمر فاروق عمر ته راکړې اجازت. د خدای په امان.